السلام علیکم دوستانو، نن یوه ډیره مهمه او ضروري ویډیو ده، ځکه چې له هر انګلیسي زده کوونکي نه به دا سوال حتما کیږي چې ستا ډیلی اکټیویټیز کوم یو دي. مطلب چې ته له سحر نه پاڅېږي تر ماخوستنه پورې چې کوم کارونه کوي هغه ماته په انګلیسي کې ووایسي دی. نو په همدې ویډیو کې به دوستانو موږ همدغه ډیلی اکټیویټیز زده کوو په انګلیسي کې سره د پښتو معنا سره سي دی. نو ډیره مهمه ویډیو ده، تر اخره پورې وګورئ چې مکمل ورباندې پوه شئ سي دی. سو لیټس ګیټ سټارټډ. دوستانو لومړی به تاسو ورته ووایه چې مای نیم از احمد. دې مطلب دا دی چې زما نوم احمد دی. دا ورته وایي. له هغه نه بعد به ورته ووایه چې آی ګیټ اپ، زه پاڅېږم ارلی ان د مارنینګ وختي. ګوره زه سهار وختي پاڅېږم. آی ګیټ اپ، زه پاڅېږم ارلی وختي ان د مارنینګ په سهار کې سي دی. بیا به دا ورته ووایه. له هغه نه به ورته ووایه چې آی برش مای ټیډ اینډ واش مای هینډز اینډ فیس. دې مطلب دا دی زه خپل غاښونه برش کوم او خپل لاسونه او مخ مینځم. ګورې ورته معنا دی آی برش، زه برش کوم، مای ټیټ زما غاښونه، اینډ واش او مینځم، مای هینډز زما لاسونه، اینډ فیس زما مخ. صحیح دی. له هغه نه بعد به ورته ووایي چې after that، له هغه نه وروسته I go to the mosque and recite the holy Quran. دې مطلب دا دی له هغې وروسته زه جومات ته ځم او د قرآن تلاوت کوم. ګورې after that دې مطلب دا دی له هغه نه وروسته I go to the mosque، زه جومات ته ځم، and recite او تلاوت کوم the holy Quran، دی قرآن کریم سي دی. بیا به دا ورته وایه. بیا دوستانو تاسو داسې ورته وایي چې then I have my breakfast. سي دی. دې مطلب دا دی بیا زه خپله ناشته کوم. ګوره then مطلب بیا I have my breakfast، زه خپله ناشته کوم. دې مطلب دا دی سي دی. ګوره دلته دغه بریک فاسټ چې ده کنه دا غلط دی. ښه بریک فاسټ نه ویل کېږي، دا ویل کېږي بریک فرسټ. سي دی. څنګه ویل کېږي؟ بریک فرسټ ویل کېږي. ښه دې ته بریک فاسټ مه وایه، بریک فاسټ غلط دی. له هغه نه بعد به ورته ووایي چې I go to school at 9 o'clock and I eat my lunch in the school break time. سي دی. دې مطلب دا دی چې زه په 9 بجو ښوونځي ته ځم او زه خپل د غرمې ډوډۍ خورم د ښوونځي د رخصتۍ په وخت کې. ګوره I go to school، زه سکول ته ځم at 9 o'clock په 9 بجو، and او I eat، زه خورم my lunch زما د غرمې ډوډۍ، and the school break time، د سکول د رخصتۍ په وخت کې. صحیح د break time ویل کېږي رخصتۍ وخت ته. صحیح دی. دا به ورته ووایه. له هغه نه وروسته به دوستان ورته وایي چې I get back to home and take rest. دې مطلب دا دی چې زه بیرته کور ته راځم او آرام کوم. زه بیرته کور ته راځم او آرام کوم. سیده I get back، زه بیرته راځم to home کور ته، and take rest او چې کوم آرام کوم. take rest ویل کېږي آرام ته. سیده take rest آرام کول. بیا دوستانو ورته وایي چې in the late afternoon I play with my friends. in the late afternoon I play with my friends. دې مطلب دا دی د ماسپښین په وروستیو کې مطلب مازدیګر ټایم ته څه ویل کېږي؟ late afternoon ویل کېږي. سي دی. د ماسپښین په وروستیو کې مطلب دا دی چې په مازدیګر کې زه د خپل ملګرو سره لوبه کوم. in the late afternoon مطلب په مازدیګر کې یا د ماسپښین په وروستیو کې یو معنا ده. سي دی. نو late afternoon ویل کېږي مازدیګر ته. I play، زه لوبه کوم with my friends، له ملګرو سره. سي د friends ویل کېږي ملګرو ته. دوستانو بیا به ورته وایي چې I study almost 3 hours and then I eat my dinner at 9 PM. سي دی. دې مطلب دا دی چې زه تقریبا 3 ساعته مطالعه کوم او بیا د شپې په 9 بجو خپله ډوډۍ خورم. ګوره I study، زه مطالعه کوم، almost تقریبا، almost ویل کېږي تقریبا ته، 3 hours 3 ساعته، and then او بیا I eat، زه خورم my dinner زما د ماخوستن ډوډۍ at 9 PM په 9 بجو باندې. سي دی. بیا داسې تاسو ورته ویلی شئ. له هغه نه بعد دوستان دا د اخرنۍ جمله چې before going to bed مطلب before going to bed I recite the holy Quran. اول خو دې مطلب دا دی چې مخکې له دې چې زه ویده شم زه د قرآن تلاوت کوم. سیده before going to bed مخکې له دې چې زه بسترې ته لاړ شم مطلب ویده شم I recite، زه تلاوت کوم د holy Quran، د قرآن کریم. نو دغسې دوستان تاسو هم خپله جملې همدغسې ورته ویلی شئ. سیدې. No, thank you so much for watching this video.